د عجایبو د خپرونې ځانګړو مینوالو سلامونه او ستړي مشئ. زه عاقله ذهین یم او نن درته د عجایبو یوه بله په زړه پورې خپرونه وړاندې کوم. د انسان حوصله او زغم حد لري. د ځینو انسانانو زغم ډېر زر خلاصیږي، ځینې ډېر زغم لري، خو دا ډله خلک هم یو حد لري او دا داسې حد وي چې دوی بې حوصلې کړي. خو زه درته نن داسې یو څوک معرفي کوم چې د ژوند تر پایه په ډېرو سختو شرایطو کې هم خپل زغم له لاسه ورنه کړ او په خپل ثابت دریځ سره له دې فاني نړۍ ولاړ. هغه چې د افغانانو ویاړ یا فخر افغان یاد شوی، د انسانیت سمبول، د عدم تشدد مبارز، ستر سیاستپوه و. دا پیاوړی او قدرمن شخص خان عبدالغفار خان باچا خان فخر افغان دی. تمه ده تر پایه راسره اوسئ. خپرونه د فخر افغان په یوې ارزښتمنې وینا پیلوم. خان بابا وایي خدای د بنده خدمت ته اړتیا نه لري، نو د خدای خدمت د هغه د مخلوق په خدمت کې دی. خان عبدالغفار خان د پښتونخوا د پېښور د اتمانځیو په سیمه کې په 1890 کال په یوې درنې کورنۍ کې نړۍ ته سترګې پرانیستې دي. پلار یې بهرام خان نومیږي چې د پېښور په اشنغر سیمه کې اوسېده او د سیمې مخور او خان و. خان عبدالغفار خان د بریتانوي حکومت ظلمونو، ټولنیزو ناخوالو او غلطو دودونو مجبور کړ چې د ولس د ویښولو او رابیدارولو هلې ځلې پیل کړي. د نجونو او هلکانو لپاره یې په خپل شخصي لګښت ښوونځي جوړ کړل او هغوی یې تعلیم ته وهڅول. هغه د میرمنو زده کړې ته ځانګړې پاملرنه کوله، تر دې چې خپله لور به یې له ټولو محدودیتونو سره سره په خپله ښوونځي ته بیوله چې د سیمې د اوسیدونکو له سخت غبرګون سره مخ شو. خو انګریزانو خلک او د سیمې مشران او کشران هڅول چې د بابا مخالفت وکړي او تور پرې پورې کړي، خو د بابا هوډ بدلیدونکی نه و. بابا یوازې شعار نه ورکولو بلکې عمل یې کولو. د خپل بچي هڅې وروزل څنګه چې په کار وه. فلسفي شاعر خان عبدالغني خان یې په زامنو کې مشهوره شخصیت تیر شوی. غني خان یوازې شاعر نه بلکې سیاستپوه، نقاش، مجسمه جوړونکی هم و. نوموړي پښتو شاعرۍ ته هغه ملغلرې پرېښي دي چې ساری نه لیدل کیږي. خان عبدالغفار خان له ډېرو مخالفتونو سره سره د پښتون ولس د راویښولو لپاره نه ستړي کېدونکې هلې ځلې کولې. هغه د 1915 او 1918 کلونو ترمنځ له 1500 کلو څخه لیدنه وکړه او د لر او بر د بیدارۍ هڅه یې کوله. هغه د یووالي په همدې پاڅون کې د باچا یا باچا خان لقب ترلاسه کړ. فخر افغان یو له هغو 44 هندي او د سیمې نوموتو مبارزو شخصیتونو په کتار کې حسابېده چې په لړ کې ورته د بهارت رتنا لویه ملي جایزه هم ورکړه. دا د هندوستان لویه جایزه ګڼل کیږي. په همدې توګه یې د جواهرلال نهرو ملي جایزه هم په برخه شوې ده. د افغانستان د پخواني پاچا غازي امان الله خان لخوا ورته د افغانانو د ویاړ یا فخر افغان لقب ورکړل شوی دی. سردار محمد داود خان ورته د افغانانو د ملي مبارز او مفکر جایزه ورکړله. باچا خان ته په هندوستان کې سرحدي ګاندي ویل کېده. د هندوستان یو پخواني وزیر اعظم پنډت جواهرلال نهرو د باچا خان په اړه وایي: زه باچا خان ته ځکه ډېر حیرانېږم چې هغه یو داسې قام د عدم تشدد په لاره روان کړو چې هغوی له خپل بچي نه زیاته مینه له خپل ټوپک سره لرله. د هند په تعلیمي نصاب کې باچا خان د سیمې د یوه لوی سیاسي مبارز په توګه ښودل کیږي او د هند اوسنی نسل تر ډېره د باچا خان په هکله کافي معلومات لري. خان بابا د ګاندي نږدې ملګری تیر شوی، خو لکه څنګه چې د پښتنو ډیره کچه بې سواده دي، نړیوالو ته د باچا خان په ورپېژندلو کې پاتې راغلي دي. بابا له مرګ څخه مخکې هم په 1988 کې په پېښور کې خپل کور کې نظربند و. له مرګ وروسته یې د خپل وصیت پر اساس خپل پخواني کور چې جلال آباد کې دی خاورو ته وسپارل شو. دغه ستر رهبر ننګرهار ځکه انتخاب کړ چې لر او بر پښتانه سره جلا نشي. هندي لیکوال او ژورنالیست اننسای چې د افغانانو تاریخ او د څو وروستیو لسیزو ژوند یې له نږدې څارلی دی وایي ګاندي یو بېساره شخصیت و چې په زمانو کې یو ځل راځي. ګاندي ډېر پراخ نفوذ درلود، خو دقیقا ګاندي ته ورته د ده معاصر خو تر هغه یو څه ځوان، یو ډېر لوی او ستر پښتون انسان و
چې باچا خان یا عبدالغفار خان نومیده. باچا خان هغه پښتون و چې کلي په کلي کور په کور وګرځېد او پښتانه یې پوه کړل چې باید خپلې وسلې لرې وغورځوي. ده همداراز ننني افغانستان ته سفرونه وکړل او دلته یې د سولې لپاره خپل ستر پیغام ورساوه. دا پیغام خلکو ته په زړه پورې و. ده له مینې پرته بل هیڅ نه غوښتل. بابا د پښتنو هغه ارمانجن مشر و چې د پښتونستان او پښتون قوم د یو کېدو او ویښتابه ارمان یې له ځان سره یووړ. د ده د عصر د نه تاوتریخوالي ټولې مبارزې له منډیلا تر مارټین لوتر کینګ او بیا تر ګاندي بریالی شوې، خو پښتون قوم اوس هم نه دی یو شوی. بابا د پښتون قوم د یو کېدو او بیدارۍ ارمان له ځان سره یووړ. ګینې د نه تاوتریخوالي ګڼو مبارزینو لکه منډیلا، مارټین لوتر کینګ او ګاندي په خپلو مبارزو کې بریالي شو، او له بده مرغه چې زموږ ویده قام نه یو شو او نه بیدار شو. خپرونه د بابا پر دې شعار پای ته رسوو: یا به یو کیږو که نه ورکیږو.